بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. راته ګرانو هیوادوالو، غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې تاریخ شریکوم. فعلا لپاره کابل د 1401 کال د څلورمې 25م تاریخ کې د کابل پسې اروزګان ده چې د هغه نوبت د 1402 کال د شپږمې اووم تاریخ کې د بادغیس د 1402 کال د څلورمې 30م کې د بامیان د 1401 کال د اوومې 20م کې د بدخشان د 1402 کال د پنځمې میاشتې 24م تاریخ کې د بغلان د 1402 کال د اولې اووم کې د بلخ د 1401 کال د 11مې اول کې د پروان د 1401 کال د 12مې لس کې د پکتیا د 1402 کال د دریم کې د پکتیکا د 1402 کال شپږمې 28 کې د پنجشیر د 1402 کال د اولې اووش کې د تخار د 1402 کال د درېمې 12 کې د جوزجان د 1402 کال د اولې 29 کې د خوست د 1402 کال د اولې 23 کې د کندز د 1401 کال د شپږمې 14 کې د سرپل د 1402 کال د اولې 29 کې د سمنګان د 1402 کال د 12مې 22 کې د غزني د 1401 کال د شپږمې 19 کې د غزني د 1402 کال د اولې 19م کې د غور د 1402 کال د اولې 30م کې د فاریاب د 1402 کال د اولې 28 کې د فراه د 1402 کال د اولې 28 کې د کاپیسا د 1402 کال د اولې 29 کې د کندوز د 1402 کال د دویمې 29م کې د کندهار د 1402 کال د څلورمې شلم کې د کونړ د 1401 د 12مې 14 کې د لغمان د 1401 د 12مې 25 کې او لوګر د 1402 کال د اولې 9 کې د ننګرهار د 1401 کال د 9مې 14م کې د نورستان د 1402 کال د شپږمې 20 کې د نیمروز د 1402 کال د شپږمې 2 کې د هرات د 1401 کال د 5م کې د هلمند د 1402 کال د شپږم کې د میدان وردګ د 1401 کال د اوومې میاشتې اول کې د او زابل د 1402 کال د شپږمې 28 کې ده. کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي کابل ولایتونه کې دوی کولی شي خپلې فرمې چک کړي د تاریخ مشخص کړی ده او په راتلونکي ورځو کې دغه ولایتونه څټنه خلاصېږي. خوست، سرپل، کاپیسا، بلخ، پروان، پنجشیر، فراه، فاریاب، جوزجان او بغلان او بادغیس دغه ولایتونو احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې دوی څټنه خلاص شي او هغه کسان چې په ولایتونو کې دي یعنې سرحد سره ولایتونه دي دوی پاسپورټ چاپ کړي پاسپورټ له 25 نه نیولې تر 25 ورځو کې چاپ کړي. هغه چې په مرکز کې دي دوی چې کله بایومتریکو کې دوی پاسپورټونه له 20 نه نیولې تر 25 ورځو بعد چاپ کېږي او هغه چې مرکز سره نږدې دي یعنې پاسپورټ امیر سره نږدې دي کابل ولایت سره نږدې دي نو دوی ولایتونه له 15 نه نیولې تر 20 ورځو کې دي پاسپورټونه چاپ کېږي. نو منتظره اوسئ او انتظار وکړئ، حتما تاسو ته پاسپورټ هم چاپ کېږي او نوبت هم رسېږي. هغه کسان چې تر اوسه ورته نوبت نه ده رسېدلی هغوی دې منتظره اوسېږي تر څو ورته نوبت ورسېږي. او د کابل او د ولایتونو پروسفیل لپاره ښځه پیدا کړې ده یعنې مخکې توضیح کمه اوس ډېره شوې ده او نو په همدې خاطر باندې هم په ولایتونو کې څانګې هم څه زیات شوي دي او تعداد هم لوړ شوی ده پخوا په نسبت باندې. لږ حوصله ولرئ، انشاءالله ټولو ته نوبت رسېږي په خپل وخت باندې. مننه، کور آباد. که کوم چاته سوال وي د پاسپورټ په ارتباط باندې کولی شي چې موږ څخه یې وپوښتئ د همدې ویډیو لاندې کمنټ کړئ، موږ تر څو په تاسو ته د دغه سوال څه وکړو ځواب پیدا کړو تاسو بېرته کمنټ کړو. مننه، کور آباد. او لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ. مننه، کور آباد.